ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه وړاندې دلته راغلي قومي سپینګيري د کوها قاضي په لختي باندې خساریو څومره علاقونه ملمانه راغلي هغه ټول ته خراغلاس او ټول قدرمنو استادانو ته دا کونسلګری مسؤلینو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. خبره ډیره وشوي او زه خپل مران شوم چې را د کوم سره را شروع کما او څو ویم همیشه مې نوې فارغیدونکو شاګردانو ته توصیه دا وی چې مخکې لاړ شي خپل زده کړې کا کامل کوي خپل زده کړې چې ده پوره کوي لوړ زده کړې حاصلې کوي. خو بدبختانه ډېر ګوته پشمار شاګردان زمونږ چې دی هغه پورته لاړ شي او لوړ زده کړې حاصلولو کوشش کوي ډېر دلته ګرځي او خپل وخت ضایع کوي کلونه پې واوړي او په دغه تمه وي چې نن ځم سبا ځم. یو څه مجبوریتونه هم شته په دغه ملک کې چې موږ پراته یو د لارې ټولو نه غټ مشکل د تورخم تګ راتګ دی چې زه ورته د پولیس ورات نه هم سخت تګ یم په هغې خو زموږ یقین دی چې انشاءالله مسلمانانو په طریقه به خدای پاک موږ ته د هغې باندې د پورې وتلو دغه راکوي خو دا تورخم ډېر سخت دی. نو همدا زموږ د ډېرو ځوانانو قابلیت وړتیا هغه ترې اخلي او زده کړې په همدغه 12 کې پاتې کېږي. ماشومان ګرمي شوي او تنګ شوي دي ماشومانو دلته سپینګیري راغلي دي مشران راغلي دي خپل وخت چې دی هغه تاسو ته ایستلی دی وقف کړی دی او همیشه راځي د دغې لیسې سپورټ کوي د هغوی دپاره یو چکچک وکړئ. بس ما ته ګورئ مونږ سره ډېر قابل استادان شته ډېر تکړه استادان شته د همدوی برکات دي چې زمونږ دغه سکول په پښو ولاړ دی زمونږ دغه سکول فعال دی زمونږ په دغه سکول کې شاګردان زده کړې کوي. تاسو به لیدلې په دې انګو کې غټې مدرسې دي غټ مدارس دي هغوی کوشش کوي چې یو مشهور شیخ خپلې مدرسې ته راولي تر څو طلبا ځان پسې جذب کړي. طلبا وایي چې یاره پلانې مدرسې نه به چې دی لویه دوره حاصلوم د پلانې مدرسې نه ولې چې هلته پلانې شیخ صاحب دی. نو زه تاسو ته وایم چې یاره دغه ناستو استادان خصوصا عابد استاد به زه یاد کړمه دغه ټول استادان زمونږ د سر تاجونه دي د سترګو تور نه دي خو عابد استاد همدغه شانته د کوټ نه چې دلته راځي په همدې منظور باندې دغه قوم دلته مقرر کړی دی د هغه د لارې مصارف چې دی په غاړه اخیستي دي په همدې باندې چې یاره زمونږ دغه سکول ورباندې ښایسته دی. نو د عابد استاد په احترام کې تاسو ټول ودرېږئ 12 پاسان او یو چکچک غم خوشحالي درد او خفګان ویش د لیکوال وګڼه غم خوشحالي درد او خفګان ویش د لیکوال وګڼه ژوند ډرامه ده دې کې سل رنګه خبرې راځي او عابد استاد داسې به هر وخت په نه خبر اثر نه نیسي داسې به هر وخت په نه خبر اثر نه نیسي دا یارانه ده دې کې سل رنګه خبرې راځي. که د استاد د تنخوا خبره وشي معاش مونږ تاسې غریبان یو ډېر ادنا پیس ورکوو ډېره کمه تنخوا ورکوو خو لکه څنګه چې استاد محترم خبره وکړله او د اتشې محترم رئیس صاحب خبره وکړله دغه مقام د استاد دپاره دغه احترام چې شاګردان په هر ځای کې لري ورته زه درته یم چې د دنیا د هر څه نه دغه اعلی دی او افضل دی او بهتر دی. دا اوس
دوه ورځې کېږي په سوشل میډیا د یوې ترکي ویډیو هغه ډېره زیاته مخته راځي. یو ترکي پایلټ دی ماشومانو، یو چک چک ریډي، یو ترکی استاد دی هغه پایلټ دی جاز چلی او په جاز کې एकदम مایک راخلی وي چې زه دغه جاز کپتان یم. زما په ژوند کې نن هغه ورځ ده چې په سورلیو کې زما د سکون استاد هغه چا چې ما ته زده کړې راکړي ناست دی او خپل عملیات د جاز چې څومره دغه دی هغه یې دې ته اماده کړي چې هغه ته ګلدستې پیش کړي. نو په دغه اعلان سره د استاد له سترګو نه اوښکې راځي. نو دا استادان چې کلم کومې ادارې ته ځي، کومې محکمې ته ځي، نو خپل شاګردان چې په لوړ مقام کې ویني د دې نه غټه ثمره، د دې نه غټ تنخواه، د دې نه غټ معاش زه درته یم چې بل هېڅ نشي کېدلی. نو الله پاک نه به دعاګانې کوو چې خدای پاک دې دوی همداسې سرلوړي لري، عزتداره دي لري. دوی زمونږ ښایست دی، دا قوم زمونږ دی، دا زمونږ د سر تاجونه دي. استادان څوک دي؟ استادان څوک دي؟ دا زمونږ دي، دا زمونږ د سر شملې دي. دا سکول زمونږ کور دی، په دې کور کې به کرنګ پرنګ راځي، په دې به خاطرې نه درندو. مونږه یو ورځ د معلم صاحب عبدالخان په همکار یو ځای ته لاړو فاتحې ته. نو چې کله هغلته فاتحه وشوه د مانځه ټیم و، وایي چې منځونه همدلته کوو که جومات ته ځئ؟ مینه جومات ته ځو. تاسو یقین وکړئ چې زه هغه جومات ته لاړم، هغه دروازه مې چې راکولاو کړه چې د هغې نه کومې وینې راتوی شوې. کړکۍ کې مې چې ولیده چې کوم باران راغلی و، هغه تیږې راښکاره کړې وې، لیوې وړه تیران راماتو، ستنې ورلاندې شوې وې چې کوم افسوس راته ودرېده، کوم مې په زړه باندې تر ننه پورې داغ دی او کوم د هغه جومات په حال باندې خفه شوم. نو ما وویل چې ډېر شکر الحمدلله، که موږ په خپل ټیم باندې شکر ونه کاږو نو خدای به هم رانه ناراضه شي چې 6 جامع جوماتونه لرو، آباد دي. زمونږ نه ښه کیمپونه شته، تکړه تکړه مشران شته، تکړه تکړه خلک لري. موږ نه ډېر ماشومان لري، سکول نه لري، لیسه نه لري. په دې باندې شکر پکار دی که نه؟ نو که موږ د الله شکر ادا نه کړو، کېدای شي چې الله پاک له موږ نه ناراضه شي او دغه نعمت هم له موږ نه واخلي، دغه فرصت هم له موږ نه واخلي. مهاجرت دی، ستړی به هم وي، نیمګړتیاوې به هم وي، خو شکر الحمدلله چې دغه سپینه جامه چې د عزت جامه ده، هر کال زمونږ د دې کلي بچي په مدرسو کې، زمونږ هر جومات کې مدرسه ده، د حافظانو په شکل کې زمونږ په کلي کې لیسه ده، د شاګردانو په شکل کې دغه د عزت جامه اغوندي. نو دا د الله مهرباني ده په موږ باندې. په دې باندې ناشکري نه ده پکار، داسې وړې خبرې به ځي راځي، هغې باندې خاطرې درندول نه دي پکار. او څومره مشران قومي سپین ږیري چې خپل وخت وباسي، راځي کمیټۍ کې کار کوي، کار یې کړی دی. خصوصا هغه چې له مونږ سره نشته، هغه ټولو ته به دعاګانې کوو، لکه ډاکټر صاحب خانزاده شینواری، ملک صاحب عالمګل چې همیشه به دلته په دغه سټیج ناست وو، خو اوس نشته. نو هغوی ته به دعاګانې کوو. دغه کم چې راته ژوندي دي، دا د خدای ژوندي لري، په اتفاق دي لري، په اتحاد دي لري. او بیا هم زه تاسو ټولو ته دا توصیه کوم چې وخت ضایع نه کوئ، چې وس مو رسېږي سر له سبا تاسو مخکې د تګ د لوړو زده کړو د حاصلولو هڅه وکړئ. ستاسو والدینو ته، ستاسې کورنۍ ته، تعلیمي کمیټې ته، مشرانو ته، ټولو ته د زما لخوا ډېره ډېره مبارک وي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.